سلامونه نیکې هیله احترامات ملګرو هیله ده چې روغ او جوړ به وي صحت جامع او پرتن وي یو ځل بیا درته انګلیش لرنینګ ښوونیز چینل کې ښه راغلاست وایم هیله ده چې د ژوند چارې مو ښې پر مخ ځي نن په دې درس کې به زه تاسو ته شل هغه ګټورې جملې وښیم یا هغه مروجې جملې چې په ژوند کې ډېر ورسره مخامخ کیږي او ډېره استفاده ترې کیږي نو راځو په درس باندې شروع کوو خو مخکې له دې چې په درس باندې شروع وکړو که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ په څنګ یې د نوی نښان ووهئ راځو لومړی سنټنس ده Can you speak English? Can you speak English? Can you speak English? آیا ته په انګلیسي خبرې کولی شې؟ You are look like my brother. You are look like my brother. You are look like my brother. ته زما د ورور په شان یې. ته زما د ورور په شان یې. Keep at and cold place. Keep at and cold place. Keep at and cold place. دا په یخ ځای کې وساتئ. کله چې تاسو دواخانې ته لاړ شئ یا دوا درکړي نو هغه بیا درته وایي چې keep it and cold place. په یخ ځای کې وساته. په هغه ډبوی باندې لیکل شوي وي. Don't make noise. Don't make noise. Don't make noise. Don't make noise. شور مه جوړوه. د don't make noise جملې مطلب دی چې شور مه جوړوه. He is making fun of you. He is making fun of you. He is making fun of you. هغه په تا پورې خاندي. کله چې موږ یو څوک ځورو یا یو چا باندې ټوکې وکړو نو هغه لپاره دغه جمله کارولی شو چې he is making fun of you. هغه په تا پورې خاندي. Can you drive a car? Can you drive a car? Can you drive a car? آیا موټر چلولی شې؟ دغه ابیلیټي ښیي تا وړتیا ښیي چې ته موټر چلولی شې که نه. There is no need to be angry. There is no need to be angry. There is no need to be angry. هیڅ اړتیا نشته چې غوسه شې. هیڅ اړتیا نشته چې غوسه شې. د دې جملې مطلب دی there is no need to be angry. هیڅ اړتیا نشته چې غوسه شي. څوک چې بې ځایه غوسه کوي نو هلته بیا دا جمله استعمالیږي there is no need to be angry. Sorry. Where is the nearest hospital? Where is the nearest hospital? Where is the nearest hospital? تر ټولو نږدې روغتون چیرته ده؟ د where is the nearest hospital جملې مطلب دی تر ټولو نږدې روغتون چیرته ده؟ It is not your mistake. 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 دا ستا غلطي نه ده. کله چې موږ یو چا ته ډاډ خبره ورکوو نو ته بیا ورته وایي دا ستا غلطي نه وه. دا هر څه چې وشو د پلانکي له لاسه وشو. نو دلته موږ دا جمله کارولی شو It's not your mistake. دا تاسو غلطي نه ده. Turn on the TV. Turn on the TV. Turn on the TV. Turn on the TV. تلویزیون چالان کړه. د turn on the TV مطلب دی تلویزیون چالان کړه. Increase the sound of radio. 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 د رادیو اواز لوړ کړه. کله چې موږ چاته وایو چې د رادیو اواز لوړ کړه نو بیا دا جمله استعمالوو. Increase the sound of radio. He is brave man. He is brave man. He is brave man. هغه زړور شخص ده. brave چې ده زړور ته وایي. She is very shameless girl. She is very shameless girl. She is very shameless girl. هغه چې دا ډیره بې شرمه نجلۍ ده. shameless چې ده بې شرمې ته وایي. He is dear to me. 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 هغه په ما ګران ده یا ما ته ګران ده. Take a seat please. Take a seat please. Take a seat please. Take a seat please. مهرباني وکړه په چوکۍ کې کښېنه. Take a seat please جملې مطلب دی مهرباني وکړه په چوکۍ کې کښېنه. It is your useless efforts. It is your useless efforts. It is your useless efforts. دا ستا بې ځایه هڅې دي. کله چې یو څوک بې ځایه هڅې کوي نو بیا هغه ته موږ دغه جمله استعمالوو چې It is your useless efforts. دا تا بې ځایه هڅې دي.
I have seen him somewhere. 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 ما هغه چېرته لیدلی و. کله چې له کس سره مخامخ سو هغه داسې راته څه ډول ښکاري لکه شناخته راته ښکاره سي موږ بیا دا جمله استعمالوو چې I have seen him somewhere. هغه مې چېرته لیدلی و خو اوس مې په یاد نه راځي چېرته مې لیدلی و. May I come in? 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 اجازه ده چې دننه راسم. د May I come in جملې مطلب ده اجازه ده چې دننه راشم. We need some workers. We need some workers. We need some workers. We need some workers. موږ بعضې کارګرو ته اړتیا لرو. د دې جملې مطلب دی we need some workers. موږ بعضې کارګرو ته اړتیا لرو. I am worshipper of Allah. 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 زه د الله بنده یم. د دې جملې مطلب دی I am worshipper of Allah. زه د الله بنده یم. نو دا ملګرو هغه شل useful یا common English sentences کومې چې تاسو سره په ورځني ژوند کې کومک کوي تر څو ښې خبرې وکړئ یا روانې خبرې وکړئ. دا د نن ورځې درس ملګرو هیله چې خوښ شوی مو وي. کوم نظر پوښتنه وړاندیز پیشنهاد لرئ کولی شئ په کمنټ کې خپل نظر څرګند کړئ. نور ښه وخت. بای بای. ټاټا. See you tomorrow inshallah.